منظور پښتين وایي په افغان چارو کې لاسوهنه به پاکستان له بربادۍ سره مخ کړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتين وایي چې په افغانستان کې به د پاکستان منفي لاسوهنې او غلطې پالیسۍ د یاد هیواد په بربادۍ پای ته ورسیږي. ښاغلي پښتين په خپل ټویټر لیکلي د دغه هیواد په کورنۍ چارو کې د پاکستان لاسوهنو په تیر کې هم ټوله سیمه له بربادۍ سره مخ کړې ده او دا ځل به هم پایله همدا شی وي. نوموړي زیاته کړې افغانستان کې د پاکستان لاسوهنې نه یوازې افغانستان ته زیان اړوي بلکې د ډیورنډ فرضي کرښې دې غاړې پښتانه هم د پخوا په څیر ستر زیان سره مخامخ کولی شي. منظور پښتين دا څرګندونې وروسته تر هغې کوي چې ولسمشر غني پرون په تاشکند کې یو کنفرانس ته په وینا کې د عمران خان په حضور کې ویل چې پاکستان د طالبانو ملاتړ کوي او په دې وروستیو کې له پاکستان څخه 10,000 وسلوال افغانستان ته د جګړې لپاره راغلي دي. تر منظور پښتين وړاندې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو بل مخکښ غړي محسن داوړ هم د پاکستان د پارلمان پرونی غونډه کې ویل چې دغه هیواد هڅه کوي په افغانستان کې تیر ځل تاریخ بیا تکرار کړي.